کابل به شما بسازیم تا در مورد موتورهای گوناگون نرخی از اینها در مورد فروشات به شما معلومات ارائه کنیم که څنګه د کاروبار سره څنګه ان شاء الله شکر الحمدلله قیمت موټر خو به نه خرڅې نه نه موږ وغوښتل چې د تاسو میلمانه اوسو تاسو سره خپرونه ولرو درنو لیدونکو د خبرونو په ادامه کې نه راغلي بارګینو ته او دلته هم د تلاش صاحب بارګین ته راغلي گزاره کوو ډېر ښه یو جالبه خبر به کوم بعضې ویډیوګانې د دې بعضې بارګینو شته دي چې دا ډېر غټ لیلام کوي دغه زیاتره خلک اخلي ټکسي په خاطر اخلي بیا امر ورته اخلي ټکسي کوي کوم رنګونه دي کې ډېر مشتریان خوښوي که یعنی نوی موټر د دې قیمت څو ده؟ د دې قیمت 10000 د تر 12000 ښه ماشاءالله د نورو بارګینونو دلته بیا هم بیې رښتیا هم ټیټې دي څومره چې زه معلومات لرم په نورو بارګینو کې بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند مهربان نهایت بخشاینده. عزیزان و دوستداران یوتیوب چینل اذان افغانستان، در ادامه برنامه‌های خود امروز آمدیم که برنامه دلچسب و دیدنی را در یکی از بارگن‌های شهر کابل به شما بسازیم تا در مورد موتورهای گوناگون نرخی از اینها در مورد فروشات به شما معلومات ارائه کنیم که نرخ بازار موتر در شرایط کنونی در بازار کابل افزایش یافته یا کاهش یافته. دیگه آمدیم در ناحیه 12 هستیم در ساحه احمدشاه بابا مینه. دیگه یکی از بارگن‌های است با نام موتر فروشی حاجی عنایت الله انصاف و برادران تلاش. دیگه ما داخل میریم یک موترها را به شما به معرفی میگذاریم. آخر برنامه با بیننده ما باشید. سابسکرایب یوتیوب چینل اذان افغانستان، لایک و کامنت از یادتون نره. در ادامه برنامه با ما باشین، از این برنامه لذت ببرین. داخل میریم با برادرای خود یک سلام علیکی میکنیم که مسئولی هست. دیگه تا آخر برنامه با ما باشین، از برنامه لذت ببرین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. مسئول ته سلام علیکم. مبارک دی. وحید الله تلاش. تلاش څنګه کې خیر اختر ستانه په خیر تیر شي. څنګه د ژوند زندگی په خیر الله پسند الله. څنګه د کاروبار سره څنګه؟ ان شاء الله شکر الحمدلله. قیمت موټر خو به نه خرڅې. نه موږ غوښتل چې د تاسو میلمانه اوسو تاسو سره خبرونه ولرو او د تاسو موټرونه وګورو بارګین وګورو چې څنګه کوم نوع موټر دی. خدای مو راولار وخراشي. څنګه چې فروشات د اختر نه مخکې د اختر نه وروسته تغیرات پکې راغلي. الحمدلله ورته څه دي. مخکې د اختر نه زیاته کوو زیات شي. یاره مخکې د اختر نه کوو اوس خلک د ساتیانو دي ټول خلک. قیمت به عمل تلک زره لوړ و. ان شاء الله تعالی چې نو قیمت کله لوړ نه ډیر ښه. بارګین خو د څه په نوم د مخکې ما هم یادونه وکوله چې دوباره تکرار کړئ. نمایشګاه موټر فروشي حاجي عنایت الله انصاف و برادران تلاش. ډیر ښه. کوم نوع موټر دلته راځي په دې باندې خو به وګورځو چې مخکې د ګرځېدو نه معلومات راکړئ. کوم نوع موټر راولئ؟ پلیداره، ناوارده؟ موټر خو لرو پلیداره دلته ولاړ دي ورونه. ناوارده موټرو کار نه کوو. ناوارده موټر څو موټر دي په لاره دي خارج نه.
ماشاءالله ښایسته بارګین مو جوړ کړی ده. سترګې مو ښایسته دي. مننه ډېره مننه. څنګه د کاروبار د موټرو شکر الحمدلله وروره. ډېر ښه خو انشاءالله کوي. الحمدلله. د اختر نه مخکې کوو که د اختر نه وروسته د اختر نه مخکې خو ډېر خلک موټر اخلي. نسبتا اوس د اختر نه مخکې ښه وو وروره، په دې خاطر اوس د رخصتیانې کې څوک خلک غرور نه لګول او موټر مخکې ښه وو بازار یې. اوس هم شکر الحمدلله ښه ده، ورو ورو نور هم ښه کېږي. ډېر ښه. طلحه صاحب که درنو لیدونکو ته وایي کوم نوع موټر نه استفاده کوئ لکه دلته چلیدلي یا راواردوئ؟ نورجانه موږ خو د نوارده موټرو کار کوو. د نوارده موټرو داسې چې د امریکا نه د دوبۍ نه دې ځای نه راواردوو. ډېری موټرونه اوس په لاره دي، په لاره را روان دي او شکر چې دلته هم دا راورسېدي خرڅ شوي دي. زیاتره موټر فروشان راځي د موږ نه بیایي. د دې راز څه ده؟ بیه ټیټه ده که نه د موټرو کیفیت لوړ ده؟ یعنې موټرو کیفیت هم لوړ ده او دواړه موږ پکې هم داسې ګزاره کوو. ډېر ښه. ښه یو جالبه خبر به کوم، بعضې ویډیوګانې د دې بعضې بارګینو شته دي چې دا ډېر غټ لیلام کوي، ډېر لاندې راځي. د دې راز که موږ ته ووایې. راز بیا زه ووایم د موټر فروشانو د ټولو موټر فروشانو نه وایم چې خفه نه شي، د معنی هغه موټر فروشان چې دا لیلام کوي هغه داسې لیلام کوي. مثلا موټر قیمت ده د دغه موټر قیمت ده په 10,000، زه وایم 15,000 نه 14,000 نه 13,000 نه 10,000 لازم 10,000 هغه دا لیلام کوي. که 10,000 ده دا راز دا راز دی. ښه ماشاءالله. نو بیا موټرو کې د پلیټدارو کار کوئ که کیلي موټر کار هم کوئ لکه کوم چې اسناد نه لري؟ موږ خو د افغانستان لاس موټرو کار کوو. زیاتره کار هم د افغانستان لاس موټرو، محدود کار د پاکستان لاس موټرو کوو. کوم یو دانه که راشي او خوښ شي هغه اخلو. یعنې نور کار د افغانستان لاس کوو. هغه خو طبعا هلته کیلي چې اخلو بیا د هغې ځای نه چې راولو محصولوي بیا موږ مکتوب کې زیاتره موټر د خرڅوو. سټیکر موټرو کار هم کوئ که نه؟ کار کوو داسې ډېر کم محدوده کار کوو ډېر کم. درنو لیدونکو موږ سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ. زه د موټر ګردو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کوم. طلحه صاحب مهرباني وکړئ د موټر په هکله که درنو لیدونکو ته معلومات راکړئ چې د موټر نوم څه شی ده، ماډل یې څو ده او نرخ یې څونه ده؟ موټر نوم وروره فیلډر ده، 4 سلنډر نوی پلیر 96. ښه ډېر ښه. د قیمت څونه ده؟ کمپنۍ اتومات فول اپشن ده وروره. دې اتومات چې دی لږ زره جیب دی. دې قیمت د 10,900 پورې موږ ورکوو. ښه ماشاءالله 10,900 500 روپۍ 500 روپۍ. چې پروشا د دوی څنګه دي؟ پروشا د دې پروشا ډېر ښه دي په خاطر د دې ښه دي چې دغه زیاتره خلک اخلي د ټکسي په خاطر. د ټکسي په خاطر اخلي بیا امر ورته اخلي ټکسي کوي. کوم رنګونه دي کې ډېر مشتریان خوښوي؟ مشتریان هر رنګ د دې خوښوي په خاطر د دې چې زیاتره خلک اوس اخلي د ټکسي په خاطر. اخلي د ټکسي په خاطر بیا ټکسي کوي او ټکسي کوي چې نو بیا ټول مغشین رنګ کوي. طبعا لکه سپین او دا نور رنګونه خو به قیمت کې فرق لري. سپین رنګ ښه سپین رنګ خلک خوښوي. یعنې اکثریت چې اخلي د سپین نه علاوه دا نور رنګونه ټکسي دپاره اخلي که نه؟ او دا نور رنګونه ټکسي. ورندونکو دې خواته زه ډېر ښایسته ښایسته موټر ولاړ دی، د دې به ټولو درسره معرفت وکړو. طلحه صاحب دا موټر که موږ ته درنو لیدونکو ته معرفي کړي دا کوم ماډل ده؟ دا ورورجانه 2014 ماډل ده. ښه ډېر ښه. 95 پلیټ ده، 4 سلنډره ده، اس کلاس ده، فول اپشن موټر. ښه ماشاءالله. د دې قیمت څونه ده؟ قیمت یې 11,000 قیمت کړی ده تر 10,000 پورې. د دې موټر او دغه موټر بیا کوم یو بازار زیات ده؟ بازار اوس وخت کې چې زیات ده د فیلډر زیات ده. دا موټر اوس خو فیلډر او بازار نسبت دي 14 ماډل ده. دې کې بیا لکه بغل کې سپین رنګ ولاړ ده، دغه د دې بیه خو به هم فرق کوي فرق کوي. دا چې د سپین رنګ چې د ورورجانه 2014 ماډل ده. خمن فیشش هم ده. فیشش پلیټ د 4 سلنډره ده، فول اپشن ده دا موټر. دې بیه څو ده؟ دا موټر مونږ ته ځان راغله ده، مونږ ځان اخیسته سر نه تر اخره د کار نه لري. مونږ ځان اخیسته ده تر 12,000 پورې شوت ده. 2012 ماشاءالله. دا هم واقعا هم درنو لیدونکو چې د دې بیه ډېره ټیټه ده ځکه ماډل یې ډېر د 2012 ماډل موټر زیات دي. نو د دې موټر په هکله هم موږ ته معلومات راکړه. د دې ماډل څو ده؟ دوستانو البته بینز کمپنۍ ده، جرمني بینز کمپنۍ ده چې د دې موټر په نړۍ کې تر ډېره حده کامیاب دي. نو طلحه صاحب نه اورو چې د دې قیمت څو ده؟ دا بینز چې د ورورجانه دا د ما خپله د پکې موټر ده. ماشاءالله ښه شی خو د خپل ځان ته رانیولی. خوښېږي مې په خاطر د دې باندې خپل د پکې موټر د 2014 ماډل ده، 4 سلنډره ده، فول اپشن ده. د دې قیمت څومره ده؟ د دې قیمت ده 15,000 میله تر 14,000 کېږي. درنو لیدونکو ته که زحمت نه د مابینز به یې مو وښیي که نه، د دې مابینز به موږ ګورو. د مابینز هم ډېر ښایسته ده. ښه درنو لیدونکو د دې مابینز هم اخلو، د دې مابینز به هم خلاص کړو، د مابینز به هم وګورو.
د مابین به خلاص کړو ماشاءالله. د نن هم تلاش صاحب که لږ دې خوا راشه د دې اپشن په اړه که معلومات راکړې، کوم اپشنونه دي په دې کې؟ دا چې دی ورجانه فول اپشن ده، دې کې 2-3 اپشن دي. دا چې د اخر اپشن هم دا اپشن ده، فول اپشن ده. ګیر اتومات دا فینګر باندې لکه په کلی باندې چالان دا کلی دی، بنس ټول یو رقم کلی لري، بل کلی دی هغه کلی دی. دې د تیلو مصرف بیا څنګه د تیلو مصرف نسبتا دغه موټرو ته لږ زره زیات ده، دغه 2000 سکور لاته لږ زره زیات ده، خو دغه شپږ سلنه نور چې دی 4 سلنه دغه کم ده. دا دغونه کم مصرف لري. بیا بازار د دوه موټرو هم د سه لکه د فیلډرو په شان ته ډیر د کنه محدود ده. بازار د څه د چې شوقي خلک داخلي شوقي خلک را پیښ شي د موټر د شوقي خلک دا موټر خاص ټول شوقیان خلک کنه لکه په ډیر خلک نه راکړي چې د موټر سره بلد یا شوق بلدیت لري هغه خلک راځي. که ماشاءالله رنودون په خوا ته ورځو ختم خسته موټر ولاړی تلاش سره په موږ د ټول معرفي وکړي چې کوم ماډل موټر دی هغه دوه باید څومره دي. ماشاءالله خسته موټر ولاړ دی نوی. نو بارګینو کې طبعا د مشتری پورې اړه لري او چې کوم نوع موټر هغه کوي. زیاتره بارګینو کې ډیر خسته نه موټر، او زیاتره بارګینو کې داسې موټر ولاړ چې په ظاهر خسته خو نور مشکلات پکې. تلاش دا کوم ماډل موټر دی؟ دا ماډل موټر ده کرولا د اس کلاس د فول اپشن ده. منبشش خلاص دې موټر خو ډیر وخت بازار د دوست بازارونه د دې بازارونه د دې وسم مګر کوم دي بازارونه کې دي موټر ډیر خلک وخیدا چې کوم وارزه دي او کوم مصرف موټر دي زیاتره خلک د موټر خوښوي. یعنی د دوه بازار تر اوسه پورې نه دولت دې باید څومره ویلې 8.5 ویلې 8.0 پورې کیږي. شکه ماشاءالله. نو دا هغه واقعي باید لکه د نور موټر فروشانو چې هغه په میډیا کې راوتی دي 15000 نه او د 10000 تر ځي ته مغه یو د پسیده وای مو پاکه که ماشاءالله. خلاص صاحب دا کوم ماډل موټر ده؟ 2012 ماډل د ورور نواره د مکتوب کې د پلیت نه ده. خایدي 2012 کلاس د فول اپشن خطاب هم لري کنه. طبعا دې باید بیا څونه راځي؟ 2000 به تر 1000 کې مصرف خو د دواړو د تیلو فرق کوي کنه. فرق کوي دې لږ زره کم ده نه وي. یعنی نوی زاړه موټر تیل مصرف کې هم فرق کوي. دا موټر کې چې ته بیا ټکر ولري زیاتره موټر دي کنه ټکر لري یا د مخ نه یا د شان لګیدل یا د هغه تفاوت څومره راځي؟ تفاوت بیا نو ټکر تر ټکر پورې دا کټ نه ټکر یعنی عادي ټکر لکه څومره تفاوت کوي؟ یو 1500 روپۍ راځي او کله سه کټي د چت د خو یا د 1000 روپۍ پورې راځي. ډیر تفاوت یعنی لري. نو د دې ته باید درانه لیدونکو متوجي اوسئ چې کله موټر اخیستل دې ته متوجي اوسئ چې کوم موټر کټ لري د هغو بیې هم متفاوته دي او فرق لري. داسې به وړاندې لاړ شو نورو موټرو لیدنه به هم وکړو. درانه لیدونکو ته موږ صاحب د خپرونې تر پایه پورې موږ سره اوسئ. طلال صاحب دا هم یو ښایسته موټر ده. دې نوم دا فرونر موټر د 2004 موډل ده. دا نوې موټر ده. کله کې کوم اپشنونه دي کوم نومونه دي؟ دا 3 اپشن لري 4 اپشن لري. SR5 دی، لیمیټډ دی، سپورت دی او وربینر دی. اخر اپشن چې دا وربینر یعنی پورته ماډل ده. قیمتونه هم دغه څه فرق کوي؟ مختلف دي قیمتونه تر 2000 نه نیولې تر 15000 پورې قیمتونه. یو موټر د بل سره تر 2000 نه 15000 فرق لري. دا کوم ماډل موټر ده؟ 2004 د SR5 ده سپین رنګ ده او نواره د موټر ده. نوې موټر که یعنی نوې موټر ده. د دې قیمت څو ده؟ د دې قیمت 10000 د تر 2000. که ماشاءالله د نورو بارګینونو دلته بیا هم بیې رښتیا هم ټیټې دي. څومره چې زه معلومات لرم په نورو بارګینو کې د دوستانو سره تلم تقریبا 14-15 ډالر هغوی ته بیې ایښوله او د دې موټر هم ناواره ده د هم پلیرجیک ده او بیه مناسبه ده. درنو لیدونکو د دې موټر داخل هم که تاسو وګورئ نو ماشاءالله ښایسته موټر ده. ډیر ښایسته نوی موټر ده او پلیټ هم لوړ ده او دا په SR5 ده کنه؟ SR5 ده. کومک تف ورڅ کمپنی ده منبشش پلی. د دوه پروژه د څنګه د خو په پرتله د پروژه هم زیات شوی کنه. ډیر خلک فرونر خو خیلی پروژه ته شو دي. دا موټر څنګه دا خو ماته ناواره د ښکاری که سټیکر ده. د سټیکر ده. خدي ته څه وای د دې نوم څه ده؟ دا فریمو ده 4 سلندر ده. دا پاکستان لاس نیول
دا ډېر نوی موټر دی. د دوی قیمتونه څو کې دي تلاش صاحب؟ د دې قیمتونه دي مهرباني لږ ترې خواته د ودرېږئ. قیمتونه دي ورجانه تر 7,000 نه نیولې تر 6,000 پورې. ماشاءالله دا پریمو پورې دا بیا هم و ماډل ده بیې لوړې دي یعنې د دې فروشات هم بیا ښه دي یعنې فنګر و ډېر ښه دي. زیاتره خلک اوس د پاکستان لاس موټر خوښوي، سهولتونه ډېر دي. او د پاکستان لاس موټرو رښتیا هم په دې اخرو کې ډېر بازار کشته کړی او نه باید داسې څه وشي که نه باید افغانستان لاس او هغه هم قانوني کوم پلیټونه چې لري دغه موټرونه استفاده وشي. نو د دې څه مشخصات څه فرق تفاوت پکې ده چې هغو ته ډېر خلک کش کوي؟ لکه فکر کوم 3 کاله وخت ورکړی بعد 3 کالو امکان لري چې هغه بند هم کړي، خو بیا هم دې ته خلک نه ګوري، همغو موټرو ته زیات توجه زیاته کوي. دا موټر چې دی وروره مصرفونه یې کم دي، دا نوي دي. د پاکستان لاس موټر چې دی نه دي چلېدلي دي، نوي دي، افشنونه یې جیټ دي. په دغه خاطر باندې خلک زیاتره خلک دا خوښوي. یعنې صرف همدغه هغه ده چې لږ زره نوي دي، لږ زره نوي دي. خو بیا هم دې ته نه ګوري درنو لیدونکو 3 کاله بعد دا موټر کېدای شي بند شي د حکومت لخوا نه او یا کوم بله طرحه ورته جوړ کړي، خو بیا هم لکه ډېر هغه خلک موټر کوي. تا لیدونکو ته څه پیغام ده چې کوم موټر نه استفاده وکړي؟ د افغانستان لاس کوم چې قانوني پلیټونه لري که هغه او پاکستان لاس چې اوس د موقت وخت لپاره حکومت ورته وخت ورکړی دی. زما لیدونکو ته پیغام دا دی چې د خپل افغانستان لاس موټرونو دوی استفاده وکړي چې ملک هم ترقي وکړي. پاکستان لاس خو د اعتبار وړ نه دي. دا موټر سبا کېدای شي ودرېږي، بند شي. او د افغانستان لاس لیدونکو ته پیغام زما دا ده چې د افغانستان لاس موټرونه سهولتونه راحت دي، ښه موټر دي، دایمي موټر دي چې د دې استفاده ماشه رندود په خواته ورځو خواته هم ډېر ښایسته نوي موټر ولاړ دي، هغه به مو ګورو، موږ سره اوسئ. تلاش صاحب د خپرونې په ادامه کې که د دې موټر په هکله هم درنو لیدونکو ته معلومات ورکړي لږ دې خوا ودرېږه. دا کوم نوع موټر دی؟ 2012 ایلکس دی وروره، منفي 5 پلیټونه دي، 4 سلندره دي، ډیزل ډیزل ګیر فول اپشن دی. دا ډېر ښه موټر دی. دا هم پلیټ لري که مکتوب کې ده؟ نه پلیټ لري. دا منفي 5 پلیټونه لري، ډېر کم ګرځېدلی. د دې ډیزل مصرف زیاته که د پټرول؟ د ډیزل مصرف کم ده، پټرول زیات ده. دې کې زیاتره خلک ډیزل خوښوي. بازار بیا کوم یو لري؟ ډیزل لري. د همدې کم مصرف لپاره بیا نرخ کې څومره متفاوته دي؟ نرخ کې پټرول څومره خوښوي؟ 2,000 روپۍ پټرول کم دی. که هغه ارزانه دي ډیزل پې باندې لوړ دي. ماشاءالله دا خو ښایسته موټر دی. دې ماډل څو؟ 2012 ماډل و. ښه 12 موټر ماډل یې 2012. ماشاءالله دا هم نوی موټر ده. دې کې هم بعضې اپشنونه دي که نه چې دننه بعضې زیاتره دي جګري رنګونه لري او بعضې او توري. د هغې څه په ماډل کې فرق یې که نه هغه اپشن ده. دا اپشنونه خو به بیا قیمت کې هم فرق لري؟ قیمت کې داسې کم شی فرق لري، داسې فرق نه لري. ډېر کم شي لکه دومره تفاوت نه لري. شاید 500 روپۍ بعضې خلکو سور خوښېږي. تر څنګ هم د درنو لیدونکو ډېر ښایسته موټر ولاړ او ډېر ښایسته رنګ یې ده. دا رنګ موټر هم ډېر ښایسته ښکاري. تلاش صاحب دا موټر په هکله هم که له درنو لیدونکو ته معلومات کړي دې کوم ماډل ده؟ دا 2009 ماډل ده. دا منفي 5 پلیټونه دي، ډیزل ده، 4 سلندره ګیر. ګیر د دې او د دې سپین دا هم ډیزل ده؟ ډیزل ده. د دې په نرخ کې څومره فرق لري سپین او د نورو رنګونو؟ دا چې د موږ 15,000 وایي تر 14,000 روپۍ کېږي، او دا موټر چې د 8,000 نرخ نه داسې کم شي ګرامه ده. درنو لیدونکو البته په ټولو موټرو کې په نړۍ کې بیا بخصوص په افغانستان کې سپین او تور رنګ نسبت د نورو رنګونو بیه کې لږ لوړ دي. زیاتره تور خوښوي څوک چې سپین خوښوي هغه بیا تور سره علاقمندي کمه لري ځکه چې ګرد غبار زیات نو دا تور موټر ډېر سړی په تکلیف هغوی بیا کوشش کوي سپین رنګ موټرو ته. که ماشاءالله دا خو ښایسته موټر دي ټول. په دې ټولو کې بیا کوم یو کې تاسو ته ډېره ګټه پاتې کېږي؟ ګټه وړو موټرو کې که غټو کې؟ نه ګټه داسې ده چې موږ تر 500 تر 1000 نه جګه ګټه موږ ته نه ده پاتې او موږ په ډېر تکلیف هم باسو. تر خارج نه چې واردوو داسې ګټه موږ پکې نه کوو. اوس خو د دې لوړ هم درنو دوستانو ډېرې بیې یعنې لوړې دي. موږ ورته کوی نو شي چې موږ سره کوم موټر موږ ته راکوئ دې خو هېڅ نشي کولی. تاسې د سره چاته وروره خیر صاحب خدای دې خیر و برکت درکړي. یعنې فروشات بیا هم له د وړو موټرونو ته غټو زیات شوی ده که نه؟ نو نوي موټر هم د خیره چې را رسېږي هغه بیا خپل هم پلیټوئ که نه په مکتوب کې فروش؟ نه هغه موږ په مکتوب کې ورکوو، مکتوب کې خرڅوو. موټر هم چې را ورسېږي
د په مکتوب کې د زیاتره موټر فروشان فروشان که موټر فروشان باندې او مکتوب کې مکتوب کې او که خپل پلیټ کې بیا مصرف په باندې ډیر راځي هغه نه مصرف نه راځي د پلیټ کم شي مصرف راځي د مصرف په نه راځي هغه خپل چې بیا کې بازي کوم موټر د ډیر خوښ شي هغه په پلیټ او خپل ځان ته کوي ولم ګرځي بیا وخت زمان خرڅوي ښه ډیر ښه ماشاءالله ښایسته موټر ولاړ دي درنو دوستانو دغه موټر به هم وګورو د دې رنګ هم ډیر خاص مینوال لري په بازار کې البته په دې فورونرو کې فکر کوم دا سپورت ده که نه سپورت د دې سپورت ماډل موټر ماډل یې څو ده تلاش 2009 ماډل ده وګوره کومکدار طرفدار د کمپنۍ ټول اپشن ډیر موټر ده ښه کومکدار ده SR5 ده که نه دا سپورت وګوره دا سیټونه دي SR5 موټر سپورت ښه ډیر ښه دا که بیا چټ باندې لګېدلی یا د مخې نه د دوی قیمت کې هم لکه دغه نورو موټرو په شان 500 روپۍ فرق راځي که نه زیات راځي نه د دې کې بیا فرق لږ زیات راځي چې چپه شوی یا داسې لګېدلی ټکرې کړی قیمت بیا په دې موټرو کې تلاش صاحب کوم موټر لکه زر اوړي که نه چې لیدونکي د هغه د ډرایو سره لکه ډېر احتیاط وکړي لیدونکو ته که کوم موټر دی بعضې موټر دی کنټرول یې ډېر سخت دی که نه په دې غټو موټر کې کوم موټر دی چې کنټرول یې باید د لیدونکي پوه شي په دې سره احتیاط وکړي کوم موټر دی چې لیدونکي باید هغو سره احتیاط وکړي په وړو کې کوم موټر دی چې ډیر زر چپه کیږي چې تر څو د حادثو نه مخنیوی وشي په غټو کې کوم موټر زر چپه کیږي ځکه تاسو تجربه لرئ بارګین د رنګارنګ موټر به هم چلولي ګورجان احتیاط خو باید چې د غونډو موټرو سره وشي د یو موټر سره احتیاطي نه ده پکار د نسبتا د نورو موټرو ته د غټو موټرو کې فرونرو سره دا ډیر زر اوړي دا ډیر چپه کیږي او نسبتا د غټ موټرو ته د موټرو سره باید ډیر احتیاط وشي او وړو موټرو کې د شپږ سلنه موټرو سره باید احتیاط ډیر نشي دا ډیر تیز رفتار ډیر سخت دی کنه نه کنټرول سخت یعنی حادثې سره ډیر زر مخامخ کیږي ډیره مننه تلاش چې موږ ته وخت راکړ ماشاءالله درنو لیدونکو ښایسته ښکلي نوي موټر دي نور موټر هم د دوی په لاره دي نو نرخونه هم مناسب وو ټولو لیدونکو د خپرونه تر پایه موږ سره ولیدله تلاش صاحب درنو لیدونکو ته څه پیغام لري مهرباني وکړئ مننه وروره چې تاسو خپل قیمتي وخت من سره تیر لیدونکو ته پیغام دا وروره چې احتیاط وکړئ د موټرو سره لکه تا چې دا اوس یاد کړئ چې د کوم موټرو سره احتیاط پکار د موټر احتیاط ډیر پکار د ټولو موټرو سره نن هم دلته بیرونه واده سو شو چې او خپه کوي سره او دا څه چې وشي بیا ټول لیدونکو ته دا پیغام دی چې باید چې احتیاط وکړي او موټر خو مجبور مکلف دي چې سړی ځان ته موټر واخلي موټر هغه کوله کوي کړه یو رقم موټر واخلي او احتیاط باید وکړي مننه تلاش صاحب چې موږ ته قیمتي وخت راکړ ډیره مننه درنه کوم مننه تاسو درنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدانو له تلاش صاحب ښایسته نرخونه ویلې او د موږ ته وعده راکړله چې هغه لیدونکي چې راځي او دلته په دې بارګین کې موټر اخلي د هغوی به خاص کې مراعات کوي موږ تل تلاش کوو چې تاسو ته ښکلې ښایسته په زړه پورې خپرونې جوړې کړو تر څو هم ستاسو معلومات زیات شي هم وکولی شئ هغه څه چې ضرورت لرئ د کومې لارې نه په کوم شکل باندې هغه اسانه لار باندې هغه لاسته راوړئ نو درنو لیدونکي بیا هم د اذان افغانستان د چینل سبسکرایب او لایک له یاده مه باسئ ډیره مننه کوم چې تر پای شیبه پورې زموږ سره ولئ نو بیا هم موږ کوشش کوو د دې خپرونې په ادامه کې ښکلې ښایسته خپرونې تاسو ته جوړ تر څو تاسو پرې لذت واخلئ تر بیا زه خیبر خوشمن ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ته لوی بخښونکی مهربانه څښتن تعالی سپارم تر بیا ښې چاره